अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू زم تاسو ورور ولي الله زه بیر پښتو ټک یوټیوب چینل طرفنا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته راغلم چې څنګه کولای شئ چې خپل موبایل کې داسې رقم سیټینګ وکړئ که مطلب تاسو نو ماشومان چې ته موبایل واخلي او موویز په ګوري یا په کارټونان ګوري یا په بل څه کوي خو تاسو غواړئ چې دین علاوه د زما په موبایل کې سیواګری کوتي اونوي مطلب زما موبایل خراب نه کی زما د موبایل لا ډیټا ډیلیټ نه کی یا غلط څه استعمال یې نه کی نو سمپل یو سیټینګ به درته راوښیم دغه سیټینګ پکې وکړئ بیا چې کله ماشومان موبایل غواړي مطلب وایي کارټون ګورم یا فلم ګورم یا بل څه کومه به موبایل ورته ورکړئ او دغه آپشن به پې آن کړئ نو ستاسو د موبایل ټچ به ډسیبل شي مطلب نورې ګوتې به پکې نه شي والی خو چې څه کار له هغه غوښتلی وي سمپل هم هغه کار به روان وي بل څه به پکې نشي کولی نو قدرمنو دغه ویډیو را سره طرفه یو ګورئ ویډیو سکپ کوئ مو خو دې نه وړاندې یو لوکیشن راز دی تاسو ته که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي تاسو به څه وکړئ همدغه اپلیکیشن به تاسو لینک یې موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی هغې نه ډاونلوډ کړئ انیبل ټچ کنټرول لاندې ستاسو ته دلته به یو آپشن ښکاري ټیک ده سمپل په دې به کلیک وکړئ دا به ستاسو نه دلته کې یو پرمیشن غواړي همدغه پرمیشن به تاسو دې ته څه کوئ الاف کوئ صحیح شو دا پرمیشن هر څه به تاسو دلته کې څه کوئ مکمل پرمیشن به تاسو دله ورکړئ او دلته کې یو دی ډسیبل ټچ یو دی انیبل ټچ اوس که زه دا انیبل کما دلته کې تاسو لپاره یو نشان راغستلی دا وګورئ ټیک ده دغه زه اوس انیبل کوم دا به زما موبایل کم ټچ چې دی مطلب مکمل ټچ به کار پرېږدي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دا بیا ما واپس ډسیبل کړی نه وي دا وګورئ دلته کې تاسو ته واضح ښکاري نو په دې طریقه تاسو دغه سیټینګ په واسطه خپل موبایل مطلب د ماشومانو د استعمال نه بچ ساتلی شي یا بل څوک وغواړي نو بھائی زما د موبایل ټچ کار نه کوي نو قدرمن دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی ډېر زیات کار اپلیکیشن هم دی امید لرم چې خوښ شوی به مې که خوښ شوی وي لایک یې کوئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کوئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای